کار کول او د کار پسې هجرت کول، د کار پسې تلل، ټول خلک د جنګ نه ځي، خلک د کار پسې ځي. په اسټرالیا کې اوسېږي، سبا ځي امریکا ته ځي. نو دا تعریف اوس غلط دی. اوس دا هر څه توپیر لري، سرچپه دي، خلک ګډوډ شو. دا د عادت دي، کارونه دي، جنګ دی، سوداګري ده. نو زه اوس وایم چې دا ملت اوس په نننۍ په 20مه صدۍ کې ټولو پروفیسرانو، د ټولنپوهنې پروفیسرانو په یوه خبره اتفاق کړی. هغه وایي چې ملت د یو هېواد د کرښو پورې تړلی دی. ملت د یو هېواد د کرښو پورې تړلی دی چې هغوی خپل ملت په خپل قانون کې څنګه تعریفوي. دا د نننۍ زمانې تعریف دی. زما په اساسي قانون کې تعریف شوی چې هر هغه وګړی چې په افغانستان کې اوسېږي د افغان اطلاق لري. بس ختمه شوه. 20مې پېړۍ د پروفیسرانو، ټولنپوهنې د پروفیسرانو څخه پېژندونکو د تعریف سره زما د اساسي قانون دا ماده حتما سمه ده. نه په امریکا، نه په ناروېژن، نه په سویډن، نه په اسټرالیا ته اعتراض کولی شي. چې څوک به اعتراض کوي نو هغه به حتما ومنل شي چې دا جاسوس دی پردی. ځکه چې نننی تعریف وایي چې ملت د یو هېواد د کرښو پورې تړلی دی چې هغوی په خپل قانون کې څنګه تعریف کوي. ځای شو چې زه څنګه تعریف کوم؟ زه وایم چې هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي د افغان اطلاق کېږي. که هغه پښتون دی، هزاره دی، ماک دی، قزلباش دی، مغول دی، پشهي دی، دلدولي دی، تاجک دی، ازبک دی، په ټول د افغان اطلاق دی. نو نن چې یو عدد خلک وایي چې زه افغان نه یم، نو دا د دې نننۍ نړۍ د دیموکراتیکو اصولو سره په ټکر کې دی. نه د افغانستان د تجزیې طرفدار نه دی، خو د نننۍ دیموکراتیک اصل سره په ټکر کې دی. که همدغه افغان وایي چې زه افغان نیستم، یا زه افغان نه یم، او زه خراساني یم، یا زه افغانستاني یم، او دا بیا سویډن ته را شي، دا بیا زه نه ښکارم چې دا دلته ووایي چې من افغان نیستم. دلته وایي چې ته مهرباني وکړه چې ته افغان نیستې، ما ته تذکره را کړه چې تذکره یې افغانستان ورکوي. دلته د افغان باندې دی قبول شي او بیا وایي چې زه غواړم افغانستانی پاتې شم، نه غواړم چې سویډنی پاتې شم. او په سویډن کې دی وایي چې زه سویډني نه یم. وګوره ورته وایي چې سویډني نه اوسېږي، مه اوسېږه، کمزور نه دی، خو ته باید په دې هېواد کې د ویزې په قانون باندې اوسېږي. او د ویزې قانون دا دی چې ته ځینې اسانتیاونه کوي برخې چې ما مخکې وویل چې هغه پوځ دی، پولیس دی، پارلمان ته او انتخاباتو ته ودرېدل دي. دا څلور اصله باید په میاد کې ونیسي. کوم خلک زما له نظره د ډیموکراتیکو اصولو له مخې نه من حیث د یوه ځانښاره انسان، نه د دې نه چې یوه ژبه، یو قوم یا خپله ژبه په نظر کې ونیسو، یا خپل ملت په نظر کې، یو عام المنفعه د ملتونو توازن په نظر کې ونیسو، او ټولو انسانانو ته داسې اطلاق وکړم لکه زه چې یم. نو د افغانستان اساسي قانون اطلاق دی چې په افغانستان کې څوک اوسېږي هغه افغان دی. څوک چې د دې کلمې نه انکار کوي نو هغه د دغه ځینې اسانتیاوو څخه بې برخې دي. باید د افغانستان حکومت دوی ته طبیعي نوبته ویزې ورکړي، او دوی نه شي کولی چې پارلمان ته ودرېږي، دوی نه شي کولی چې پوځ او پولیس کې برخه واخلي، ځکه دوی افغانان نه دي. دوی نه شي کولی چې په امنیت ملي کې وظیفه اجرا کړي. کله چې دوی غواړي چې د ملت له لاسه نه شي، د ملت یا مثلا د یو ملت لپاره د ټولې اسانتیاوې باید منحصر وي. کله چې یو څوک په نړیواله سطحه باندې مهاجر شي، تاسو وګورئ دې ته اصلي فکر وایي یا غوښتونکی وایي. د ده امتیازات او حقوق یو ډول دي. کله چې ویزه ورکول کي، د دې امتیازات او حقوق بل ډول دي. کله چې تابعیت واخلي د هغه ملت او ووایي چې زه ناروېژي یم، حقوق یې په مطلق ډول باید تغییر کړي. ولې دا ما مخکې وویلې چې دا هره بدبختي ده زما پر وطن کې وي. دا که د اسلام بدبختي ده، که د قوم او ملتونو د ژبې مسله ده، دا به په نوره اوس وروسته د 800 یا د 900 کالو نه وروسته ولې د خراسان نوم راپورته کېږي؟ ولې هغه بیرغ چې تر اوسه پورې زموږ نیکونو دا منلی دی، د دې بیرغ خلاف اواز نه دی پورته شوی، او دا بیرغ په بل بیرغ باندې زه د هغه تنظیم چې طالبان دي او مطلق اکثریت یې پښتانه دي د سپین بیرغ خلاف یم. نو ستا د خراساني بیرغ هم خلاف یم. یعنې که ما ته د ژبې مسله مطرح وایي، د طالبانو اکثریت پښتانه دي، زه باید ما د پښتنو هغه سپین بیرغ منلی وي. ولې زه اوس وایم چې طالبان زما د هغه ننني ډیموکراتیک تعریف خلاف دي، زه یې نه شم منلی. هغه ژبه هلته مهمه ده، دلته ما د انسانیت مهمه ده. دا خبرې زه ګوره چې زموږ د خپرونې وخت هم په ختمېدو دی. دلته ملګري دې د فیسبوک ویبسایټ کې خپله پوښتنه راستوي. حکمت الله کریمي وایي چې په بلخ ولایت کې یو شمېر څلورلارې چې د پردیو ډیپلوماتانو په نوم نومول شوي دي، ستاسو د څېړنې تر نظره دغه څومره اثر لري په ټولنه باندې په افغانستان کې؟ ما مخکې وویلې که چېرته زه همدا د تابعیت مسلې ته بیا ځم، دا د تابعیت پورې مستقیم تړاو لري. زمونږ په وطن کې ځینې چې دغه د ایراني ډیپلومات
آیا زما په قانون کې ورته اجازه شته که نه شته دی؟ که هغه سیمینري قانون دی که د همیشې قانون دی که ایسټرلوي دی که که چېرته د هغه قانون په باره کې ورته جواز نه وي یو والي په هېڅ ډول دا حق نه لري چې هغه کار وکړي که وایي کې دا والي چې دی